سلامونه علیکم راځو نن موږ د پی سی بي په اړه باندې خبره کوو چې یعنی ټایپ اف پی سی بي د پی سی بي په کومو قسمونو کې راځي. نو راځو وایو اولین قسم ده سنگل سایت پی سی بي، ډبل سایت پی سی بي، ملټي لیر پی سی بي، ریجیډ پی سی بي او ریجیډ فلیکس پی سی بي او اخرین قسم چې هغه ته ویل کېږي زیرو پی سی بي. نو راځو ګورو د دوی هغه شکلونه چې آیا دوی کوم قسمه شکلونه لري. سنگل لیر پی سی بي یعنی سنگل سایت پی سی بي، ډبل سایت پی سی بي، ملټي لیر پی سی بي، ریجیډ پی سی بي او فلیکس سیبل پی سی بي، ریجیډ فلیکس سیبل پی سی بي او زیرو پی سی بي. نو راځو هم هغه اولین چې راځي هغه سنگل سایت پی سی بي. یعنی سنگل سایت پی سی بي داسې یو ارزانه پی سی بي دغه تاسو کتلی سئ چې په دغه یوه طرف یې داسې کاپر ټریک جوړ وي او چپه لاسه تاسو کتلی سئ چې سبسټریک نه وي شته دی او بیا د هغه بعد بیا کاپر لیر وي، له کاپر لیره بعد بیا ګرین سولډر ماسک وي. کله چې تاسو پی سی بي ته وګورئ هغه هم داسې ګرین وي، نو په دې وجه چې دته ګرین سولډر ماسک ورکول سوی د رنګ تغیر سي. بل راځي ډبل سایت پی سی بي. green solder mask او substrate with copper layer on both sides. یعنی copper layer د دواړو طرفونو ته وي او له هغه بعد بیا green solder mask وي. دې ته ډبل سایډډ پی سی بي ویل کېږي. او بل راځي ملټي لیر پی سی بي. ملټي لیر پی سی بي موږ څه وخت جوړو او څه وخت موږ دې ته ضرورت پیدا کېږي. هغه وخت کله چې موږ سنگل لیر پی سی بي یا ډبل لیر پی سی بي کې د موږ هغه کوم کمپوننټس وي یا د ټریک ریکوایرمنټ موږ ډیر زیات وي، نو هغه هم چې په یو پی سی بي کې نشي راکلی کمپوننټ زیات وي، د دې لپاره موږ ملټي لیر پی سی بي طرف ته ځو چې هغه پی سی بي جوړوو. نو ملټي لیر پی سی بي چې دا کاپر لیر چې څومره په دې کې زیاتیږي یعنی هغه ته ملټي لیر پی سی بي ویل کېږي. او بل راځي ریجیډ پی سی بي. ریجیډ پی سی بي هم یو پی سی بي ده، عموما دا په ملټي لیر پی سی بي کې نه راځي مګر ډبل سایډډ پی سی بي چې وي په هغه کې راځي. مګر دغه ریجیډ پی سی بي چې ده او هغه کوم مخکې چې موږ ویلي اوس ډبل لیر یا سنګل لیر پی سی بي یعنی د دغو دوو تر مابین توفیر یا فرق څه ده؟ د دې فرق هم دومره ډیر نشته، خو هم یو غټ فرق یې دا ده چې د ریجیډ پی سی بي تکنس ډیر کم وي، هماغه په دې خاطر دته ریجیډ پی سی بي ویل کېږي. او بل راځي فلیکسیبل پی سی بي. دلته تاسو کتلی سئ چې په دغه تصویر کې یو ډیر کوچنی پی سی بي ده او هغه موږ کولی شو چې فولډ یې هم کړو، همدغه رقم قسم کې ډیزاین شوی، دا رقم قسم کې جوړه ده. تاسو کتلی سئ چې په هغه کې کوچني کمپوننټس هم لګېدلي دي، له هغه باوجود هم موږ کولی شو چې پی سی بي فولډ کو. او بل راځي فلیکس ریجیډ فلیکس پی سی بي. یعنی ریجیډ پی سی بي هم وي او فلیکسیبل پی سی بي هم وي. د دې هم په ډیرو ځایونو کې ضرورت پیدا کېږي، لکه څنګه چې د موږ موبایل فون د دې مین مدر بورډ چې ده د دې کنیکټوو له ډسپلی سره، نو د دې لپاره د فلیکسیبل یا ریجیډ فلیکسیبل پی سی بي هم د دې ضرورت پیدا کېږي.